بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا د خپلې پاڼې باچا پیشن له کتونکو راغلیو خپل سوات سیمې ته، کومه چې ګلورین سیمه ډېره ښایسته علاقه مدین، بیا د مدین سره خواته یادېږي په نوم پچیل. نو دلته کې ډېر ټوریزم، ډېر سیلانیان راځي، د دې ځای نه خوندونه اخلي وختن په وختن باندې. خو چونکې سږ کال حالات د ټولو ملکونو به مونږ وایو چې داسې راغلي چې د لاکډاون د وجې نه دلته کې فلحال څوک نشته. صرف مونږ یو څو ملګري دي، نور د دې ځای چې کوم اوسېدونکي دي متعلق یا د دې ځای نوکران وغیره هغه یو چند کسان دي. بلکې زه به دا ووایم چې ټول والا پکې یو کس هم نشته. مونږ هم د دې ځایي علاقې خواوشا مونږ سره خو دا نږدې دی. نو دې ځای ته خو هغه ملګري راځي کوم چې د اسلام آباد پېښور نه راشي او دا ځای وګوري، خوند ترې واخلي. دلته بیا چې کوم ټراوټ فیش فارم دی، مطلب میان چې کوم دي، نو زیاتر خلک د هغې د ذایقې دپاره راځي او یقینا د دې ځای ذایقه به مني، د دې ځای د ټراوټ فیش فارم چې دی دا به مني. نو په دې حواله باندې راغلي نن خو بلکې څوک شته نه. نو بیا خواته راسره زموږ ډېر ګران ملګری سید غوث علي شاه چې کوم دی ډسټرکټ سوات انټرټینمنټ کوم پیج چې چلی، تاسو ټول ملګري به پیژنئ، هغه راسره میله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. د هغه سره یو څو خبرې اترې کوو د ځای په حواله باندې، د وبا په حواله باندې ویډیوز کوي، یو اصلاحي ویډیوز کوي. د هغې باوجود هم خلک مختلف قسمه خبرې او سوالات په ده نه کوو. نو ټولو نه اول خو سید غوث علي شاه ډېره زیاته مننه او په خپل پروګرام کې درته هرکلی او سلامونه. وعلیکم السلام هارون باچا، ډیره مننه ستاسو د ټیم راکولو، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت تاسو دغه کو ما د فارغ خراب کو، زما د زه دومره قابل شوم چې تاسو د انټرویو قابل شوم. ډیره مننه او خاله آباد اوسئ. ډیره مننه غوث علي شاه. دا راته ووایه چې دې ځای ته رالې نو څوک خوشتنه لاکډاون دی څه محسوسوې؟ نور کله به سیلانیان راتلو، ګڼه ګوره به خوشحالیانې به وي، نن هغه معول نشته، مثال هر ځای خالي دی، څه درته محسوسېږي؟ هارون باچا مطلب دا دی مخکې به چې مونږ دې ځای ته رالو نو دلته کې به داسې وو چې لکه دا یو جنت یو نظاره به ښکارېده. ډېر زیات خلک به وو، ولې چې په کوم ځای کې انسانان وي نو هغه ځای په انسانانو باندې ډېر زیات ښکلی ښکاري او ډېر زیات ګرم ښکاري. چې په کوم ځای کې انسانان نه نو تا ته دا پته ده چې د هغه ځای خوندونه نه. نور کله به چې مونږ دلته کې رالو نو ډېر زیات خلک به وو، لکه مثلا دې ځای ته به مونږ راوخوتو یا به هغه ورته سیټ پارک ته مونږ لاړو نو ډېر زیات خلک به وو، لکه مراد یاران دوستان به دلته کې راغلي نو ډېر زیات خوند او مزیدار به ښکارېده. اوس چې کومه چونکې په دنیا کې په پاکستان کې کومه کرونا وایرس چې کومه وبا ده، بلکې پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې راغله، نو د هغې په حواله سره زه تا ته خبره کوم چې یاره په ټوله دنیا کې چې کوم دی لاکډاون دی سره د پاکستان نه، تا ته پته ده چې اوس لږ شان نرمي راغله. مطلب د 10 بجو نه والا او د 4 بجو پورې چې کومه نرمي راغله نه هغه نرمي برقراره ده. خو بیا هم لکه مطلب دا دی چې ډېر خلک په یو ځای باندې نشي کېناستې. 2-3 ملګري چې ناسي نه هغه به هم تقریبا لکه یو ملګری به په 6 فوټه کې چې دی هغه به لرې ناسي. نو دا داسې یو وبا ده چې د دې وبا د لاسه هغه کوم زموږ د سوات چې کوم ټوریزم دي خلک دي نه هغه مطلب دا دی هغه بند شوي دي. نو سوات چې کوم کاروباریان خلک دي نه هغه هم مطلب دا دی سوات یو ویران ځای پروت دی. نو موږ د الله پاک نه دا دعا کوو چې الله پاک کوم خلک چې په دغه کې وبا کې چې کوم راغلي دي او مریضان شوي نه، الله پاک ته هغوی له دغه ورکړي سیادیابي وله ورکړي، خدای پاک ته ښه کړي او دا کومو باندې چې نشته نه دا د الله پاک په خپل حفظ او امان کې وساتي. ولې چې موږ به دغه دعا کولی شو، بل چې څه دغه شي دي الله پاک راویستي دي او د الله پاک په کارونو کې څوک کار نشي ساتلی. بل چې د دنیا په د معاشره کې ته نه دا کم کارونه چې شروع شي دي، مطلب د ماشومانو په عقل باندې ډېر زیات تشدد وسره کیږي، مثلا زناګانې وسره کیږي او دا ذاتیات وسره کیږي، بیا د هغې د پاسه هغوی شیدان کړی شي نو دې دغه ته چې شی کې. بل د زناورو سره زه تا ته وایم هغه مخکې پیره ما یو ویډیو شیر کړې وه چې د پیشو سره کم زناوره هغه خو زه بیا تاسو له خوشخبري در کوم ټول ویورز له د باچا افیشل دغه نه چې هغه ښځه چې ده نو هغې له الله پاک سزا ورکړله او مطلب هغه به تاسو ته باچا خولي هم په دې سکرین باندې. او بل د مطلب د انسانانو سره ډیر زیات تا ته پته ده چې تشدد او کم وډیره چې موږ وته ویو د بدمعشان وته یو دوی د غریبانو سره ډیر زیات دغه شروع کړل. نو دې ته خو به زه کرونا عذاب ونه یم، عذاب وته یم د الله عذاب وته یم چې په دې خلکو د لاسه چې دینو په ټوله دنیا باندې راويسته دي. نو ډیره مننه هارون باچا، خدای آباد اوسئ. دغه زما دغه چې دا مونږ نن رالو او نن د دې علاقې ډیر زیات بور شو منو دلته کې رااله. شکر دې تاسو هم راغلی وي، تاسو سره ملاقات شو، غب شپ ولګېدو. نو ډیره مننه. کتونکو تاسو د سید غوث علي شاه نه خبرې اورېدې د وبا په حواله باندې، کوم د پارک په حواله باندې.
نو ډېرې زیاته مننه کوم د وخت راکولو. نو دا اوس سید غوث علي شاه او د ده چې کوم پیج دی ډسټرکټ سوات انټرټینمنټ چې کوم دی تاسو سرچ کې وګورئ. پای کې د دې سوات دپاره ډېر ښایسته دغه پراته دي د هغه کتونکو دپاره کوم چې سوات ته نه دي راغلي نو دی لږې منډې تړلې هلې ځلې کوي. د هغه پیج متعلق روان دی یو ځای ته لاړ د هغې دپاره ویلاګ جوړ کړي د دې مینهوالو دپاره چې یاره دا ځای وګورئ دا ځای څنګه دی. نو کتونکو بله د ده چې کوم د یوټیوب چینل ډسټرکټ سوات انټرټینمنټ باندې د یوټیوب چینل دی نو هغه هم لږ سرچ کړئ سبسکرایب کړئ ورته چې ده ته لږه ډېره فایده ورسي او ستاسو دپاره به دی هغه ویډیوګانې تیارې کوم ځای چې تاسو نه وي لیدلي نو انشاءالله دی به کوشش کوي چې هغه ځای ته لاړ شي. نو پلیز مهرباني وکړئ د دا چینل سره سبسکرایب کړئ. نو تر دې د مور کې خپل کوربار باچا ته اجازت د کیمرمین وادي سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله په امان.